السلام علیکم دوستانو. نن به د جمهور رئیس محمد اشرف غني میرمن رولا غني در وپېژنم. رولا غني اصلي د کوم ځای د واده څخه مخکې چیرې اوسېدل، څه یې کول، ټول معلومات په همدې ویډیو تر اخره راسره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. رولا غني چې اصلي نوم یې رولا ساده ده، په کال 1943 کې د لبنان په بیروت ښار کې زیږېدلې ده. هغې خپلې لومړنۍ زده کړې په بیروت کې پای ته رسولې دي او بیا له هغه ځایه فرانسې هېواد ته کډواله شوه او خپلې لوړې زده کړې هم هلته د ژورنالیزم په برخه کې ترسره کړې. د لوړو زده کړو د فراغت وروسته هغه بیرته خپل هېواد لبنان ته ستنه شوه او د لبنان په امریکایي پوهنتون کې خپله لومړنۍ ماسټري واخیسته. میرمن رولا په هماغه وخت کې له ډاکټر محمد اشرف غني احمدزي سره اشنا شوه. د اشرف غني د زده کړو له بشپړېدو وروسته دواړه د ماسټري لپاره امریکا ته ولاړل. هم هلته یې د کولمبیا په پوهنتون کې چې د امریکا په نیویارک ښار کې شتون لري د سیاسي علومو په برخه کې دویمه ماسټري واخیسته. د رولا غني ورور چې فواد نومېده د اشرف غني استاد هم تېر شوی دی. هغې په 1915 زېږدیز کال کې د محمد اشرف غني سره په امریکا کې واده وکړي. د ولسمشر غني د خپلوانو له قوله چې ولسمشر غني او رولا غني یو بل سره واده وکړي، نو په لومړي ځل افغانستان ته راغلل. د افغانستان له ډېرو ولایتونو څخه یې لیدنه وکړه. رولا غني د دې څخه مخکې چې کابل ته راسي د بانک جهاني سره یې وظیفه ترسره کوله. کله چې رولا غني په 2002 کال کې کابل ته راغله، نو یې په لومړي ځل د کابل د غریبو ماشومانو لپاره خیریه بنسټ جوړ کړي. رولا غني د عربي ژبې ترڅنګ په دري، پښتو، انګلیسي او فرانسوي ژبو خبرې کولی شي. هغه د لومړي ځل لپاره په 2014 کال کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې راښکاره شوه. د 2014 کال د انتخاباتو وروسته رولا غني د هېواد د لومړۍ میرمنې وظیفه په غاړه واخیسته او لا هم د هېواد لومړۍ میرمن یادیږي. د اشرف غني د دې د واده ثمره یو زوی طارق او یوه لور د مریم په نامه چې اوس مهال په امریکا کې میشت دي. د رولا غني افغانۍ نوم بیبي ګل ده. مخکې عیسوي مذهبي وه، خو اوس د دې په وینا هم مسلمانه هم عیسوي ده. دا وه د رولا غني د ژوند په اړه لنډ معلومات. که مو دا معلومات خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. که د بل چا په اړه معلومات غواړئ لاندې په کمنټ کې راته ولیکئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.